حامد کرزي له مصالحې شورا سره بایکاټ وکړ، خو ولې دا کار وکړ؟ کرزی په حق که منافقت کوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د حامد کرزي له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د هېواد د یو وګړي په توګه به د سولې برخه کې خپلې هڅې جاري وساتي، خو زیاتوي چې په هیڅ دولتي تشکیل کې به برخه وانخلي. کرزی پر داسې مهال دا څرګندونې کوي او د مصالحې شورا سره بایکاټ اعلانوي چې تېره شپه د ولسمشر غني لخوا د نوموړي نوم د ملي مصالحې عالي شورا د غړو په لیست کې اعلان شو. د حامد کرزي دې پرېکړې چې په مصالحې شورا کې ګډون نه کوي ګڼ غبرګونونه راپارولي. د حامد کرزي پلویان وایي ښایي کرزي له دې امله بایکاټ اعلان کړی وي چې د مصالحې شورا نمایشي ده او د پرېکړو واک نه لري او ټول صلاحیت له ولسمشر غني سره دی. خو منتقدین وایي چې کرزی په دې توګه غواړي حکومت په مذاکراتو کې ضعیف کړي او د هم د امریکا او طالبانو په څېر هڅه دا ده چې حکومت د بین الافغاني خبرو واک ونه لري او یوازې یو لوری واوسي او موقت حکومت ته لاره پرانیزي. او داسې هم ویل کیږي چې یو ځل بیا حامد کرزي د موقت حکومت ریاست ته ځان غلی کړی. خلک وایي همدا حکومت چې دوی وایي په تشکیل کې ګډون نه کوي، دوی ترې هره میاشت د دفتر د مصارفو او نورو په نوم میلیونونه ډالر اخلي او روزي له همدې حکومته ده، خو بیرته تل د حکومت د کمزوري کولو لپاره کار کوي. په هر حال حامد کرزی چې خپله واکمن و په قطر کې د طالبانو دفتر نه پرېښود، سولې ته یې هېڅ هم ونه کړل او کرزي په یوه ناسته کې دا هم ویلي و چې طالبان ځینو افغان سیاسونو سره کینی. مطلب یې دا و چې د سیاسونو سره باید ونه ګوري او اصلي لوری حکومت دی، خو اوس چې خپله په واک کې نشته کیسه بیخي بدله ده. په هر حال تاسو د حامد کرزي د دغه پرېکړې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.